د تورخم ښارګوټي مسؤلین وایي په تیرو 8 میاشتو کې هغه قاچاقبر نیولي چې له افغانستان څخه به قیمتي ډبرې او ډالر قاچاق کول. د دې ښارګوټي مسؤلین زیاتوي چې نیول شوي کسان یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. 2,115,000 ډالر د 1440 کال څخه موږ په دې 4 میاشتو کې دا ډالر نیولي دي او مزدونین چې کوم خلک دي دا مې یو عدلي او قضایي ارګان ته سپارلي دي او په دې برخه کې 2 تنه مزدونین چې مخدره مواد انتقالول دا مې نیولي دي هغه مې عدلي او قضایي ته مومندرې ولسوالۍ ته سپارلي دي او 1 تن پاکستانی تبه چې په افغانستان ته په جعلي پاسپورټ او ویزه راوښتی ولو دا مې نیولي دي و عدلي او قضایي ارګانونو ته مې سپارلي دي او 1 تن کس چې د افغانستان څخه پاکستان ته د یونیفور دربین اړاوي دا مې نیولي دي و قضایي او عدلي ارګانونو ته مې سپارلي دي. د یاد ښارګوټي مسؤلین وایي په تورخم کې تلونکو او راتلونکو مسافرو ته ګڼ شمېر اسانتیاوې رامنځته کړي دي. چې کوم خلک دي چې ځي او راځي دې جال کې موږ سهولت ورته برابر کړی دی ځای پر ځای باندې پنکې زموږ د خپل وس توانه سره ورته لګولي دي خلکو ته تاسو به بیا ووینئ چې موږ خلکو ته د دې طرف ته پنکې په جالو کې برابرې کړي دي او په جالو کې مې اوبه ورته د اوبو سهولت ورته برابر کړی دی چې بیلران مې ورته درولي دي چې خلک د اوبو سهولت ورته برابر دی. په تورخم کې تلونکي او راتلونکي مسافر بیا د امنیتي ځواکونو د هڅو هرکلی کوي چې په سختو حالاتو کې له خپلو هیوادوالو سره ولاړ دي او ښه چال چلند ورسره کوي. الحمدلله مجاهدین هم ښه رویه ده مخکې نه ډېر ښه ده ځکه چې تکلیفونه مشکلاتونه ټول ختم شوي دي او اوس ښه د امن فضا ده مشکل نشته او ښه خیر و خیرت ده هېڅ مشکل نشته موږ خوشحاله یو چې خپل وطن ده او امن پکې ده. الحمدلله ښه نظم دی ښه پروګرام دی او ښه نظم دی پوه ښه سیسټم جوړ دی او بس قطار کې ښه خلک روان دي پوه شو بس کومه ستونزه نشته الحمدلله. د تورخم د کمیسارۍ مسؤلین د تورخم ښارګوټي د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي چې په یاد ښارګوټي کې هیڅ ډول امنیتي ستونزه نشته. په تورخم ښارګوټي کې امنیت پر امنیت شته چې په دې 8 میاشتې کې د 2 غلاګانو راپور راته راغلی دی همداسې ټیکشنوټې غلاګانې چې هغه د خلکو سوي دي نور په دې ټول تورخم کې په دې 9 میاشتې 8 میاشتې کې امنیت دومره قدر برابر دی چې د چا د غلا او د چا د قتل او د چا د دغه مې نه دي اورېدلي انشاءالله امنیت خو تر دا ساعته پورې برابر دی.